بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورة آل عمران آية نمبر 37 یا 30 ته رسیدلو، او په دې اخرني آیتونو کې خبره د عیسی علیه السلام د مور د مریم د پیدایش او د هغې د کفالت روانه وه، چې زکریا علیه السلام د هغې کفالت واغستو چې د هغې د ترور یا د خور خاونو، نو هر کله چې په هغې پسې ورننوتو عبادت خانې ته، نو د هغې سره به رزق و. تپوس یې وکړو چې دا د کوم ځای نه راځي؟ وي دا د الله له طرف نه راځي. موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دې ته کرامت ویلی کېږي، او دا حق دی د اولیاء الله دپاره. کرامت حق دی د اولیاء الله دپاره، نه د اولیاء او شیطان دپاره چې هغه د شیطان دوستان، او هغوی هم دا قسمه خبرې پټوي، چاته یې بیانوي نه، او نه ورته د دې وخت معلومي چې یاره دې ټیم کې به دا کار کېږي یا دې ټیم کې به دا کله نه کله الله راښکاره کړي د یو نیک بنده دپاره، د هغه عزت پې ډېر شي، د اسلام د مضبوطوالي دپاره، او نور ډېر حکمتونه پکې. نو دغه ټیم کې د زکریا علیه السلام زړه ته دا خبر راله چې رب العالمین بې موسمه میوې ورکوي، نو ماله به الله بې موسمه بچی هم راکړي، چې عمر د هغه زیات شوی او سپین ږیری او د ښځې د هغه د مخکې نه بچي نه کېدو. دلته سوال دا راځي چې ولې د هغه په ذهن کې مخکې دا خبره نه وه چې الله داسې کولی شي؟ نو جواب دا دی چې ولې نه وه، خو کله یو مشهورې خبرې ته د سړي توجه نه یو وخت کې، دا مطلب نه چې مخکې د هغه دا یقین نه وه، خو پیغمبر دی د هغه یقین د مخکې نه و، خو دغه ټیم کې ورته توجه پیدا شو. نو الله ته سوال وکړو چې یا الله ماله نیکعمله بچی راکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه. پدغه ځای کې دعا وکړه زکریا علیه السلام د رب خپلنا. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وی اے رب زما رو بخما تستا د طرف نه بچے پاکیزا. انک سمیع الدعاء. یقینا توریدن کې د دعائی. نو دیزی کی یو دا فائدہ چې انبیاء دوی الله ته محتاج دي، گر که دا نیکان خلق دي، خو دوی الله ته محتاج دي ځکه چې د الله بندگان دي. بچی ورکول نه ورکول د الله کار دی. بچی ورکول نه ورکول د الله کار دی، او چې الله بچی نه ورکوي، نو انبیاء داسې طاقت نه لري چې د هغوی د بچي وشي د هغوی په اذن سره. نو په دې کې رد دی په دغه نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې درګاهونو دربارونو کې پراته بچي غواړي. انبیاء ګوره د الله نه بچي غواړي. نو بله فایده ده چې بچی غواړي طیبه، ذریة طیبه، پاکیزه اولاد غواړي، نیکعمله. صرف دا مه چې یا الله مال اولاد راک، و یا الله نیکعمله اولاد راک. په تشو سرونو باندې څه کوې په کور کې؟ که صرف تی سرونه او شور شغرب پکار دی. یا دې دپاره هلکان غواړي چې صرف تاله پیسې او روپۍ راوړي،
خلق سوال کوي الله نیکمله بچی راکړه. په نیکمله بچي سره به د دنیا هم ښایسته شي او آخرت به دې هم ښایسته شي. بدعمله بچي سره دې دواړه ګډوډ کېږي. ځکه دعا د الله نه د نیکمله اولاد غواړه. ښه صرف د بچو نه چې یا الله بچي صرف راکړه، بس بچي راکړه او ستا دنیا ورسره پرې تباه شي، آخرت تباه شي. په دې سه بچو کیسه او وروسته بیا ډېر راشي وایي یاره وایي د دې نه هغه نه اولاد څخه و، او څوک پکې وایي د دې هلکانو نه هغه جنکۍ ښه وي. نو دا قسمه خبرې بیا په هغه ټیم هم مناسب نه، ځکه چې الله اوس درکړي دي. نو د اول نه سړی داسې سوال کوي چې الله نیکمله بچی راکړه، او چې دله درکړي نو بیا سوال کوي چې الله نیکمله یې کړه. چې نیکمله شو ستا حق به پېژني، د مور حق به پېژني، د نورو خپلوانو حق به پېژني. او که صرف غم ستا د هغه د انګلیش سره یي او د انجینرۍ او ډاکټرۍ او د پیسو سره یي، نو بیا دا امید به ترې نه کې سل په سله چې دی به ستا قدر کوي چې لوی شي، یا به د مور قدر کوي یا به د خپلوان. دې ځای کې بچی وغوښتو نیکمله بچی. انک سمیع الدعاء، یا الله ته اورېدونکی د دعا یې. په دعاګانو کې خلک دا قسم الفاظ وایي. والله زه کله نه کله سوچ وکړم زمونږ د دعاګانو د خصوصا د عوامو د رواجي، زه ویل الله ډېر مهربانه بادشاه دی چې زمونږ دا دعاګانې هم کله نه کله قبولې کړي. داسې موږ لاس اوچت کړو یا الله ټس بس راوایچو، نه د الله څه صفت بیان کو، نه الله ته خپله څه عاجزي بیان کو، نه پکې وجاړو، نه پکې الله ته څه زاري وکړو. نو الله ډېر کریم او مهربانه بادشاه دی. فنادته الملائکه، نو آواز کو دته ملائکو، وهو قائم يصلي في المحراب، په داسې حال کې چې هغه ولاړو مونځ یې کوو په عبادت خانه کې. دې ځای کې دا فایده ده کوي چې کله سړی د الله نه څه وغواړي بیا عباداتو له توجه ورکړي. بعضو خو دا مطلب دی چې بس زما الله سره خبره داخله کړه اوس به کار وشي او زه به خپله مرضي کوم، او الله ته مې ووایي نو الله ته مې اوس به یې راکوي. یعنې د شپې مې دعا وغوښته چې سهار را پاسېدو پورې کار شوی، چې سهار مې وغوښته چې ماښام نور ډوبېدو نه مخکې کیسه ختمه شوي. نیکانو خلکو طریقه دا ده چې کله دعا وغواړي بیا الله ته متوجه شي نور، نو دی په عباداتو کې مصروفه شو. بل ذکر مخکې د محراب راغی، بیا دلته د محراب راغی عبادت خانه. او کله چې تذکره د داود علیه السلام راځي اذ تصوروا المحراب، هلته هم د محراب تذکره راځي. دا دلیل دی په دې باندې چې نیکان خلک اکثر په عبادت خانو کې په جوماتونو کې میلاویږي. دوی په بازارونو کې په پالتو مجالسو کې په لارو کوڅو کې سړي ته ډېر نه میلاویږي. نیکان خلک چې لټې نو په اوچتو ځایونو کې لټوه، جوماتونو کې، دینی پروګرامونو کې، دینی مجالسو کې، د خیر په مجالسو کې، هلته نیکان خلک سړي ته میلاویږي. دی ولاړو په منځه باندې او ملایکو ته دا خبره وکړه، الله ولا دعا قبوله کړه، ان الله یبشرک بیحیا، بېشک الله زیری درکوي تا ته په یحیا علیه السلام باندې. دا نوم ولم الله یښوده، یحیا یې ورته دا نوم په دې کې ښوي لأن الله تعالی احیا بالایمان، الله په ایمان سره ژوندی کړی، یا دا چې د ده سره د ده د لاسه به الله دین ژوندی کړي، خلکو ته به دین بیانوي. دغه زکریا علیه السلام اصل کې دا زوی غوښتی دې دپاره دی چې شاته دین بیانونکی پاتې شي. هغوی د میراث دپاره نه دی غوښتی چې هغه مال کوټه ورته ولیکم، وی الله شاته به دې خپلوانو ته دین بیانوي. نو ده په پیدایش سره به الله رب العزت خلکو ته هغه دین را ژوندی کوي، نو ځکه نوم یې ورته یحیا کوي. مصدقا بکلمة من الله، چې تصدیق کوونکی به یي په هغه کلمې چې د طرف د الله نه ده. کلمه د الله عبدالله ابن عباس او نورو سلفونه ډېرو نه دا روایت نقل دی، دا قول چې دې نه مراد عیسی علیه السلام دی، ځکه چې په کلمه د کون سره پیدا شوی. نو دی به تصدیق کوي د عیسی علیه السلام چې هغه د الله طرف نه نبي دی.
او ځکه بعضو اثارو کې داسې راځي چې اولنی انسان چې د عیسی علیه السلام تصدیق یې کړی دی هغه یحیی علیه السلام دی. وسیدا او سردار بی، وسیدا مشر بی. امام قتاده بوی سیدا فی العلم والعباده، په علم و عبادت کې به سرداری مشر بی. او عبدالله ابن عباس وی د دې مطلب دی مشر پوها تقوادار بی. او سعید ابن المسیب وی الفقیه العالم پوها و عالم بی. ټولې خبرې الله هغه کې راجمع کړي، یعنی داسې زوی دله در کوم چې هغه به مشر سردار بی په دین او په دنیا کې، او داسې بچي مزه کوي چې هغوی سره مشرتیا وي، عقل ورسره وي، هوښیارتوب پکې، پوهه پکې. د دې بعضو نوم بچی پکار دی بس. نو ته به وینې یو نهه لس به او دې نهو لسو له به د خبرو چل نه ورځي. هسې سړی ورته کل ناکر وي، سړی دا لا کم مخلوق دی. پیسو ګټلو کې به داسې وي چې سم داسې ازمري به وي، خو نه ادب، نه دین، نه مونځ، نه سړیتوب، نه د جرګو خاوندان، نه په دین کې مشران. هېڅ په داسې بچو بیا څه کي؟ داسې بچی غواړه چې الله وله د دنیا او د آخرت مشرتیا ورکړي، یعنی دین او دنیا. هوښیار سړی، پوهه سړی، خلک ورته راواپس کي. وحصورا او بندونکې به ځان لره. وحصورا دې کې مفسرینو اوږدې خبرې کړي دي، خلاصه هغه دا ده، معنی دلته دا ده چې کومه راجح معنی ده چې دی به بندونکې به ځان لره د خواهشاتو نه، د فحاشۍ نه، د غلطو کارونو نه، ګناه به ترې نه کېږي. ونبيا من الصالحين او نبی به د نیکانو نه. دا اول نه وله زیری ورکړو چې ستا دا زوی به څه نبي به یي. څنګه دعا چې اوختې و الله قشان وکړه، ځکه د الله نه امیدونه ساته. یو سپین ګیري له چې هډوکي کمزوري، یو زنانه له چې د مخکې نه بچي نه کېدو بیا بوډۍ ده، چې هغوی له په داسې وخت کې زوی ورکوي او هغه هم نبي دینداره، نو الله په هر څه باندې قادر دی. نو په خپل رب باندې یقین ساته، په هر څه قادر دی، خو چې ستا ورسره رابطه مضبوط وي. لکه څنګه چې الله رب العزت د موسی علیه السلام مور ته دا خبره زړه کې وراچولې وه چې انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، دا زوی به موږ تا ته راواپس کوو کله چې صندوق ته واچو، او د ده نه به الله وایي دی به زه به پیغمبرانو کې ګرځوم. نو دغه شان زیری دلته هم د اول نه ورکړو چې دی به نبي. قال رب أنا يكون لي غلام، ويا غير بزمان سرنگ بي ما لر بچه. یعنی دا اللہ دی طاقت تے چوکتو، دی قدرت تے وکتو چی اللہ بچه با مال سنگ راکے او پا دی با نخسی. دا دی انکار دا پارنے دا پی ایمان دی، او دلیل پا دی چی ایمان دی زکر چی آگا دا سوال گفته دنو چی کچرت ولیازو بالله دا آگا پوزلک داوی چی اللہ نیشی کولا نو بید اللہ نگواری سر. یا اللہ سنگ بی زما دا بار بچے. وقد بلغنی الكبر وامرأتی عاقر، او حال دا دا چرا رسیدل دا ما تا بڑاوال او خز زما شند دا. قال كذلك اللوی تبدغشانی، یا اللوی چی دغشان بکیگی. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کئی سچوی غواری سچو غواری. دغد اللہ مرد هكذا امر اللہ، هم دغشان بکیگی او دغد اللہ طریقہ دا، او دیسی سشی نشتی چی داغی کول اللہ تنا ممکن دی. قال رب اجعل لی آیہ، او یا غیر بزما وگرزو ما لریو نخ پا دی خبر باندی چی زما دا خزی پا خیٹ باندی بچے جوڑ شو. قال او یا اللہ
آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا نخستا بدای چی تب خبری نکی خلکو سر 3 ورځې مگر په اشارو سره. سورة مریم کی ویلو 3 لیال سویه 3 شپې، نو 3 ورځې 3 شپې به ته د خلکو سره خبرې نشي کولی. الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، خبرې به تانه نه کیږي، خبرې به بندې شي، نو ته به صرف په اشارو باندې لګیا. الا رمزا، رمز اشارې ته و. واذکر ربک کثیرا، او یادو رب خپل ډېر. وسبح بالعشي والإبكار، او پاکی وایه سبا او بیگایه سهر او ماښام. ګوره د خبرو نه بند شو خو د ذکر د الله نه بند نشو. دا دلیل دی په دې باندې چې د الله د ذکر نه بندېده نشتي. د ټولو خبرو نه بند دی خو د ذکر د الله نه به نه بندېږي. الله به ډېر یادوي، چې الله یادوي نو الله به دله داسې نعمتونه درکوي لکه څنګه چې دله دا بچی بې موسمه ورکړی دی. سحر ماښام اذکار هغې ته به کوم اشاره ده چې پاکي د الله سحر ماښام ووایه. نو سحر د ماښام و اذکارو، سحر او د ماښام د اذکارو اهتمام پکار دی. دغه ځي پورې خبره په منځ کې به کې د زکریا علیه السلام دا خبره په دې راله ځکه چې هلته د زکریا علیه السلام ذکر پکې راغی چې هغه د مریم کفالت کړه، نو ځکه د هغه تذکره پکې هم راله، د هغه د زوی باس پکې هم راله، بل دا خپلوانو. نو اوس خبره بیا مریم ته راتاو شوه. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، او کله چې ووی ملائکو یا مریم، اے مریم، ان الله اصطفاك وطهرك، یقینا الله غوره کړي ته او پاکه کړي ته. واصطفاك على نساء العالمين، او غوره کړي ته په زنانو د مخلوقاتو یا د عالم. دې ځکه اصل کې په دې صورت کې موږ په اوله برخه کې خبره اکثره چا سره روانه ده؟ نصاراو سره. نو هغوی ته ویلی کېږي چې تاسو چې ورته اله وایې عیسی علیه السلام، نو د هغه د مور نه خبره شروع کړه، لرې نه خبره راواغست چې د هغه د مور خو پیدا شوی او بیا هغه د دې نه پیدا شوی. نو عجیبه اله دی چې په خپل هم پیدا شوی دی او مور هم پیدا شوی دی، نو څنګه اله شو؟ و دې ځای کې ملایکو د آواز مریم ته به دې وکړو چې تیاری یې چې ګورې غټه خبره را روانه ده او الله ته د هغې دپاره چاڼ کړي او ته یې پاکه کړي د ګناهونو نه، د غلطو خویونو نه، د غلطو اخلاقو نه، د بدو کارونو نه، او ته د عالم په زنانو باندې غوره کړي. او ځکه حدیث کې راځي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي کمل من الرجال کثیر، په سړو کې چې پوره شوي دي دیندارۍ په اعتبار سره د اخلاقو د اعمالو، نو هغه ډېر دي. ولم یکمل من النساء الا، او په زنانو کې یو څو دي چې هغه پوره شوي دي. آسیه امرأة فرعون، آسیه د فرعون بیبي، ومریم بنت عمران، او مریم د عمران لور. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. او عائشة رضی الله عنها پر نور زنانو باندې دیسی غوره ده لکه څنګه چې سرید خوراک په دې نورو خوراکونو باندې غوره ده، چې کله شوروا کې روټۍ ماته کړي نو دا قیمتي خوراک لکه څنګه چې دا په دې نورو غوره ده، دقه شان عائشة رضی الله عنها غوره ده. یو حدیث کې داسې هم راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي خیر نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. زنانو کې غوره مریم ده او خدیجه ده رضی الله عنهن. نو دې کې الله دغه خبره وکړه چې ته غوره کړې. یا مریم قنوتی لربک واسجدی، اے مریم عاجزي کوه رب خپل ته او سجدې کوه. وارکعی مع الراکعین،
او رکوع کو سره د رکوع کوونکو نه. دا ورته اوس الله عبادات ښیي چې دې له زور ورک، ځکه چې دا دومره غټه مسله چې را روانه ده نو د هغې دپاره دا قسمه عباداتو ته ضرورت دی. یو دا چې قنوت په ځان کې راوله، عجزي کوه، یا مریم قنوتی لربکی، نو معنی دا ده چې د خپل رب بندگی کوه، ځکه چې بندگی عجزۍ ته وایي. یوای څوک داسې نه شي چې عجزي به ځان له مستقل څه شي. عجزي مطلب عبادت دی، او عبادت مطلب عجزي ده. عبادت کیږي دې دپاره چې انسان عجزي کوي د الله مخې، او سجدې ډېرې لګوه، او رکوګانې ډېرې کوه. نو د هغې باره کې راځي امام اوزاعي رحمه الله وایي هغې به دومره اوږدې سجدې او رکوګانې او قیام کو چې دا خپې به وپړسېدې وبه چاودې، دومره اوږد لمونځ به مریم کو، ځکه چې الله ورته دا طریقه ښولې وه. د دې دا مطلب نه چې رکوع د رکوع کوونکو سره کوه، یعنې جومات کې لمونځونه کوه، یعنې دا کم خلک چې لګیا دي عبادتونه کوي، رکوګانې کوي د الله دپاره، نو ته هم د هغوی سره د الله د عبادت کوه. دا مطلب دی. لکه تا ته یو سړی دا ووایي چې یاره مال لګوه د مال لګوونکو سره، یې مطلب دا نه چې ته ورسره یو ځای ګرځه او مال ورسره ولګوه، خو څنګه چې هغوی مال لګوي نو ته هم مال لګوه، د هغوی ملګری شه په دې کار کې. په منځ کې الله پیغمبر ته وایي چې په تا باندې ما غټ احسان کړی دی، او دا احسان په دې امت باندې هم دی چې دا پخواني قصې رب العالمین بیان کړي دي، دا د غیبو خبرې دي، او که الله نه بیان کړی نو موږ ته د دې پته نه لګېده. ذلک من انباء الغیب، دا چې تیر شو د خبرونو د غیبونه دي، نوحیه الیک، منګ یې وحی کوو تانته. رسول صلی الله علیه وسلم ته د مخکې نه دې پته نه وه، خو الله ورته د دې وحی وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب هغه نشته، او څو پورې چې الله په دې غیبو نه و پوه کړی نو هغه ته پته نه وه، او نه موږ ته د دې پته وه. وما كنت لديهم، او نه وې ته د دوی سره، اذ یلقون اقلامهم، کله چې دوی غورځول قلمونه خپل، ایهم یکفل مریم، چې کم یو به کفالت کوي د مریم. وما كنت لديهم اذ يختصمون، او نه وې ته د دوی سره کله چې دوی جګړې کولې. جګړه په دې موضوع کې کوله چې څوک به د مریم ساتنه کوي، او داسې راځي بعضو آثارو کې چې د مریم مور دا مریم راواغسته چې کله پیدا شوی یو کپړه کې، او بیت المقدس ته یې ویوړوي، دا ما منښته کړې وه چې دا به ازاده یي د الله دپاره او د دین خدمت به کوي، او دا د عمران لور ده. نو بس خلکو آواز اوچت کو وی هذه ابنة امامنا، دا خو زموږ د امام لور ده، ځکه چې عمران د هغوی مشر و، د هغوی امامتي به یې کوله، نو دا خو زموږ د مشر لور ده، زموږ د عالم لور ده، هر یو وی زه به یې کفالت کوم، بل وی زه به یې کوم. نو دې نه دا فایده راووته چې د علماو خدمت او د هغوی قدر کول دا د پخوانه د دیندارو خلکو یو طریقه ده. دا صرف زموږ په شریعت کې نه ده، د خپلو مشرانو، دینی مشرانو، ګوره هغه مشر مړ شوی دی تللی، خو د هغه د مرګ نه بعد د هغه د لور خیال ساتلی کېږي، او دا هغه عزت دی چې پرون ما دې ته اشاره وکړه چې عزت دا دی چې الله یې چاله ورکړي. هغه سړی شتي نه، او خلک یې د بچو هم خیال ساتي. او دا دنیا کې چې اکثر داسې لکه دوه وروڼه او دا یو پکې مړ شي، دا بل بیا د دې ورور د بچو ته ګوري نه، حالانکې د هغه سره د نسب او د وینې رشته وي. نو هغه که چېرته دنیا کې ورته خاندل را خاندل د هغه د ژوند کې، نو په دې ورته خاندل را خاندل ځکه چې ژوندی و، چې مړ شو قصې ختمه شوې. دغه شان د ماما د خورۍ قصې وي، دغه شان د نورې رشتې دي، اکثر داسې.
نو دا صرف دې دپاره چې هغه ستا سترګو ته ګوري چې یاره دا سړی اوس څه دی ژوندی دی او بل دا ستا نه به څه امید نو ستا څه خیال دی چې د خاورو د ډیري لاندې کېږي تا نو بیا به ستا د بچو تپوسونه کېږي او بیا به ستا مخ ملاحظه کوي. نن سبا چې ژوندی والله چې د دې دیوال نه پناه شي ډېر لږ خلک به دې تپوس وکړي، څوک هغه ټلیفون هم چاته نه کوي او دومره دروغ به ووایي 40 ګنټې به دی په دې موبایل کې ګوتې وایي او چې کله درته ووایي چې یاره سره نه رابطه کوې ته یاره بس مصروفه ډېر وي، حالانکې دی به 40 ګنټې تر دې چې بعض پکې په باتروم کې هم لګي، په باتروم کې هم په موبایل کې ګوتې وایي خو د یو مسلمان تپوس پکې نه کوي چې میلاو شي به یاره بس سخت مصروفیات دي او د هغې د لاسه نه کېږي. عزت دا دی د دین د لاسه که یو سړی یي او که نه یي د هغه عزت یي. نو په هغې کې بیا فیصله داسې وشو زکریا علیه السلام راغی نو هغه وایي زه به ویسمه ځکه چې ترور یې ما سره ده یا خور یې ما سره ده. آخري فیصله په دې وشو چې قراندازي به وکړو. هغه په دې طریقې سره وکړو چې امام عکرمه او امام قتاده او نورو دا خبره ذکر کړې ده چې داسې کار به وکړو چې دا قلمونه به خپل لوالو او دا به نهر ته ګزار کو. نهر اردن بعض وایي چې دغه نهر اردن نو چې د چا قلم دی اوبو بره پاتې کو یا په اوبو روانو بس دغه سړی به کفارت کوي، چې هغه کته لاړ هغه به کفالت نه کوي. نو چې دوی دا قلمونه ور واچول دلته الله تذکره کړې ده اذ یلقون اقلامهم. نو قلم د زکریا علیه السلام هغه د اوبو په سر باندې روان نو بس دا ماشومه مریم د هغه ته حواله کړی شوه او ویته نه وي د هغوی سره کله چې هغوی جګړې کول هم په دې مسله کې لګي او په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې بریلیانو باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته حاضر ناظر و هغه هر ځای کې دی او الله وایي ته د هغوی سره نه وي اوس د الله خبره رښتیا ده که دوی دا رښتیا دوی خو هر ځای کې دی او الله وی ته د هغوی سره نه وي کله چې دا مسله روانه وه. اذ قالت الملائکه کله چې ووی ملائکو او د دې تفصیل به سورت مریم کې ښه راځي یا مریم اے مریم ان الله یبشرک بکلمة منه یقینا الله زیری درکوي تا ته په یوې کلمې سره د طرف د الله نه. د کلمې نه مراد عیسی علیه السلام دی ځکه چې الله په کلمه د کون سره پیدا کړی دی. کون معنی شی هغه شو ځکه چې پلار خو د هغه نه و، پلار د هغه نه و، بغیر پلار نه الله پیدا کړی دی. اسمه المسیح نوم د هغه به مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریمي نوم د هغه به مسیح عیسی زوی د مریمي. نو المسیح د دغه لقب دی او د دې ډېرې معنی دي د المسیح خو مشهوره دا ده چې د دعوت دپاره ګرځېدونکی به وي لکثرت سیاحته دعوت دپاره به ډېر ګرځي نو ځکه دته المسیح ویلی کېږي. یا دا چې بعضو ویلي دي دی د مور د خېټې نه چې راووتو نو غوړ کړی شوی و نو ځکه دته المسیح ویلی کېږي. او بعض وایي چې المسیح ورته په دې وایي چې کله به څوک بیمار و ده به پې لاس راښ کو د مسه به یې کو د الله په اذن سره نو الله به روغ کو. او بعض وایي المسیح یعنې معنی د ګناهونو نه پاک. عیسی زوی د مریم عیسی زوی د مریم مخکې خبره تېره شوې چې دا نسبت دلته به دې کېږي ځکه چې پلار یې نشته. نور طریقه دا دی چې نسبت د بچي به پلار ته کېږي دنیا او آخرت کې دنیا او آخرت کې په هیڅ حال کې مور ته نسبت نه کېږي. او دا طریقه چې دا بعضو مسلمانانو ملکونو کې ده چې د واده نه بعد د ښځې د نوم سره د خاوند نوم لګي دا هم غلطه طریقه ده او دا د انګریزانو نه اخیستې شوې طریقه ده. څنګه خاوند نوم د ښځې سره لګوي ولې دا د هغه نه پیدا ده او ولې د دې ښځې دا نسب ګډوډ کې
صحیح د خاوند نوم ورسره لګول پکار دي. پلانۍ د پلاني لور ده، بله یو خانه کې ورسره ولیکه د خاوند نوم یې دا دی. او دا هغه یو نیم کار دی چې شریعت کې هم نه او عقل هم نه مني. یعنې یو زنانه ده، د هغې نوم مثال کې حفصه دی او د خاوند نوم احمد دی، حفصه احمد، داسې شی شو. حفصه احمد ولې حفصه د احمد لور ده، د پلار نوم دی ورسره لګي، دې سره نسبونه ګډوډ کېږي. نو دا د بعضو دا طریقه د دغه غرب نه یې زده کړې ده او دا صحیح طریقه نه ده. د ښځې سره به د واده نه مخکې او د واده نه بعد په هر حال کې د هغې د نوم سره به د پلار نوم لګي، د خاوند نوم نه. ها د خاوند نوم کاغذاتو کې په نورو ځایونو کې اوس لیکلی چې د خاوند نوم دی. نو دا طریقه نه په شریعت کې شته او نه عقل مني، عقل هم نه مني. مثال کې یو سړي لور ده، د هغه نه پیدا ده، د واده نه بعد د ده نه قصه ختمه شوه، داسې خبره شوه، دا خو د لور ده، سوال به د هغې بچي کېږي، د هغې نه به څوک تپوس کوي د هغې د نسب، بچي به دې تپوس کوي د نسب، د بچو نه به خلک تپوس کوي چې د مور دې څه نسب و. نو هغه به ته چې زما د مور څه نسب و، پلار نوم به ورسره ذکر کوي، د خپل پلار. نو دا طریقه صحیح نه ده. په هر حال کې به د ښځې د نوم سره د پلار نوم راځي. وجیها فی الدنیا، مخورز بی په دنیا کې، عزتمن بی، مخورز بی، مشر بی، خلق بی قدر کئی. فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې. خبر صرف د دنیا نشوه، خبر ورسره د آخرت هم شوه، ځکه چې نیکان خلق د دوی عزت د دنیا او د آخرت دی، صرف د دنیا عزت نه دی، دنیا کې هم عزت دی، آخرت کې هم دی، او بیا خو پیغمبر دی. ومن المقربین، او د نږدې کړی شوونه به یي، الله ته به نږدې انساني، هغه خلکو کې به یي چې الله ځان ته نږدې کړي دي. ویکلم الناس فی المهد وکهلا، او خبرې به کوي خلکو سره په زانګو کې او په بوډاوالي کې یا او په پوخ عمر کې. ومن الصالحین، او د نیکانو نه به یي. دا یوه معجزه ده چې دی به خبرې په مهد کې کوي، او مهد زانګو ته م وایي او د مور غېږې ته م وایي چې ماشوم پکې پروت وي. نو دی به خبرې کوي په وړوکوالي کې، او هغه خبرې څه کړي ده هغه به سورت مریم کې راشي. او کله چې پوخ عمر ته ورسي بیا به هم خبرې کوي. نو په دې کې یو فایده دا ده چې عیسی علیه السلام لا 40 کالو ته نه و رسېدلی چې الله اوچت کړی دی. او کهل هغه کس ته ویلی کېږي چې 40 ته رسېدلی، یا کهل تر دغه وخت نه د عمر شروع کېږي. نو اشاره دې ته دی چې دی به قیامت ته نږدې بیا راکوزېږي، او په هغه وخت کې به هم خبرې کوي. هغه خبرې ته پکې اشاره وشو چې اوس هم خبرې کړي دي او بیا به هم کوي، قیامت ته نږدې به دی راکوزېږي. او دې باره کې تفصیل را روان دی، او دی به د نیکانو خلکو نه وي. قالت رب أنا يكون لي ولد، هغې ووی ای ربه زما څنګه کیدی شي زما دپاره بچې، ولم یمسسني بشر، او نه دی را رسېدلی ما ته هېڅ بنده، یا او نه یم مسه کړي زه هېڅ بنده، یعنې ما سره خو نه چې د څوک سړی میلاو شوی دی، زما واده نشتي، دا به څنګه زما بچی کېږي. قال وی الله یا وی جبریل علیه السلام کذلک تبه هم دغه شانې یا دغه شان به کېږي. الله یخلق ما یشاء، الله پیدا کوي هغه څه چې وی غواړي. اذا قضا امرا، کله چې فیصله کوي د یو کار،
فإنما يقول له كن فيكون، یقینا وی هغې ته شن و هغه وشي. تعجب مه کوئ، همدغه شان به کېږي، ځکه چې دا خبره د الله روانه او الله ته څه ګران کار هغه نشتی. دا خو دغه خبره ده چې کله هم د یو کار اراده وشي او فیصله وکړي د یو کار، ورته وایي شه هغه وشي. نو په دې ځای کې هم دا فایده زموږ دپاره ده چې د خپل رب نه امیدونه ساته، د خپل رب نه امیدونه ساته، هغه په کون سره یو کار کولی شي. نو ستا کم داسې ګران کار دی چې الله یې نشي کولی، چې ته نه امیده شوی، او هغه کم کار دی چې الله یې نشي کولی، چې یو سړی درګاهونو او دربارونو ته او غیر الله ته چغې وایي چې دغه کار ماله وکړه. خو دا یاده کوي، او زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم، او دا به تاسو هم لیدلي او ما لیدلي دي، یعنې تجربې خبره ده، چې کم کس مخلوقاتو پسې ډېرې منډې وهي، رب العالمین ټول عمر له ذلیله ساتي. او چې کم سړی د خپل رب سره رابطه مضبوطه ساتي، رب العالمین دې د انسانانو د محتاجۍ نه په امن کې ساتي. او که چېرته څه خبره رام شي د انسانانو ته، نو الله د هغوی هغه زړونه هغه د ده طرف ته راواړوي، دا خلک د ده دپاره مسخر کړي، ځکه چې د ده رابطه د الله سره مضبوط وي. نو خپل رابطې د الله سره مضبوطې ساتي، الله به ته هر کار اسان کړي. خو چې الله د نه یېري او صرف مخلوق پسې منډې وهي، نو بیا به ذلیله ګرځي او حاجت په دې نه پوره کېږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، او خیب آغت کتاب و سنت و تورات و انجیل. هم د عیسی علیه السلام خبر روانه، ځکه موږ مناسبت او ربطونه نه ذکر کوو، دا موضوع ټوله یو روانه، یو بل سره تړلی شوي، چې الله به هغه ته ښیي کتاب او سنت. الکتاب والحکمه یو تفسیر دا دی، ځکه چې قیامت ته نږدې هغه راکوشي، نو فیصله به په قرآن او په حدیث باندې کوي. نو قرآن او حدیث ورته هم الله ښوولی دي، او تورات او انجیل ورته هم ښوولی دي. او بعض علما وایي ویعلمه الکتاب، معنی دا چې ښیي به هغه ته کتابت، لیکل به وله ورځي، والحکمه او د پوهې خبرې، او تورات او انجیل به ورته هم ښوولي. ورسولا إلى بني إسرائيل، او ګرځوي به رسول بني اسرائیلو ته، ځکه ورسولا منصوب دی، یعنی لیږي به جوړی به تې رسول بني اسرائیلو ته. دی به بني اسرائیلو ته څه وایي؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، چې یقینا زه راغلی یم تاسو ته په معجزه د طرف د رب ستاسو نه. ورسولا الی بني اسرائیل دی کې فایده دا ده چې څوک به رسولي او کم قوم ته به لیږلی کېږي او کم ته نه، دا ټول کارونه د الله دي. ځکه پرون موږ هغه آیت وایو إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله غوره کړي دا خلک، نو دا د الله کار دی. او را بشي سورة الأعراف کې الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله ته پته دی چې کوم ځای کې د نبوت چاله ورکوي او کوم ځای ته دا خلک کومو خلکو ته دا پیغمبران لیږي، دا ټول الله په علم کې او د الله مرضي ده. دا عیسی علیه السلام به بني اسرائیلو ته وایي چې زه راغلی یم ستاسو د رب د طرف نه په معجزې سره. الله پیغمبرانو له دا معجزې دې دپاره ورکوي چې دا خلک په ایمان راوړي، او بل دا چې به د خلکو باندې حجت قایم شي او د پیغمبرانو زړونه ورسره مطمئن شي. معجزو کې ډېرې فایدې دي. معجزه هغه څه ته وایي چې داسې کار کېده چې هغې ته یعنی خوارقو کې راځي، یعنی داسې نه کېږي عادتاً، داسې یو ناشنا کار کېده، او دا الله د دې نبي په دې لاس یا د رسول په لاس کوي د دغه حکمتونو دپاره کومې چې ما ذکر کړي دا خبرې. بیا د الله طریقه دا ده چې هر پیغمبر له داسې معجزې ورکوي چې دغه زمانې سره مناسب وي. لکه د موسی علیه السلام په وخت کې دا جادوګري ډېره مشهوره وه، نو الله هغه له هغه امسا ورکړه او د هغه امسا نه به مار جوړېدو
نو دا مناسب و دا معجزه ده دغه زمانې سره. عیسی علیه السلام چې کوم وخت کې راغی نو دغه زمانه و زمن الاطباء، دا طب پکې ډېر مشهور شوی، دا علاجونه د دې دا خبرې به ډېرې روانې. نو رب العالمین هغه له داسې معجزه ورکړه چې هغه دغه زمانې سره مناسب دی. بیا زموږ رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه زمانه کې راغی نو هغې ته ویل کېږي زمن الفصحاء والبلغاء. دا فصاحت او د بلاغت زمانه وه، د شعر و شاعرۍ، او عربو به ډېر فخر کو چې زمونږ عربي داسې ده او زمونږ داسې ده، دا خبرې به ټولې روانې وي. رب العالمین وله دا کتاب ورکو او بیا چیلنج ورکو که دا انسانان او دا پیران وي ټول راجمع شي دې کتاب په شان یو کتاب دې راوړي، یا لس صورتونه دې راوړي، یا یو صورت دې راوړي. نو دا دغه زمانې سره مناسب معجزه وه. اوس د دې معجزو ته ګوره چې الله وله ورکړي أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، یقیناً زه جوړوم تاسو له د خټې نه په شان د شکل د مارغه، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، نو پوکې کوم پاغې کې بس کېږي به مارغه په حکم د الله سره. هغه مارغه چې هغه شکل د خټې نه جوړ شوی دی او چې پوکې پکې وکړو د هغې نه څه جوړ شو، یعنی ژوندی مارغه ترې جوړ شو. څوک دا ونه وایي چې الله ته پته ده چې مرضیان به یي، مشرکان به یي، بإذن الله خبره واضحه کړه په حکم د الله سره. که دا ورسره نه بیا د دې بعضو نه به اوس چا خلاصولی وي چې وګوره دا اولیاء الله کې نه دی، مرغۍ پیدا کړی دی، نه بإذن الله په حکم د الله سره. وأبرئ الأكمه والأبرص، او روغم بړونه او برګې مرض والا، وأحيي الموتى بإذن الله، او را ژوندي کوم مړي په حکم د الله سره. اکمه دا غړون ته ویل کېږي چې دی پیدایشي ړونی، یعنی علاج یې نه کېږي. او یا بعض علماوی اکمه هغه ړون ته ویل کېږي چې د ورځې نظر لګي او د شپې نه لګي. بعض وی د شپې نظر لګي او د ورځې نه لګي. که هر حال کې خو عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړې وه چې په ده به یې لاس راښ کو نو سترګو به یې کار شروع. ابرس برګي مرض والا ته وایي. بیا دا ابرس یو هغه قسم دی چې په دې ټوله سرمن باندې راشي او د سرمن نه لاندې دا وینه چې دی دا وچه شي، زیړې اوبه بیا د دې سرمن نه راوځي. دغه هغه درجه کې هغه مرتبه کې چې د دې هېڅ علاج ممکن نه وي د انسانانو په وس کې. یو خو هغه لږ غونته کې برګې په یو ځای بل ځای به راشي، دې کله علاج هم کېږي، هغه خبره ګټه نه ده. دا برګې چې په ټول بدن باندې راشي نو په داسې سړي باندې چې به عیسی علیه السلام لاس راښ کو الله به روغ. وأحيي الموتى بإذن الله، او زه را ژوندي کوم مړي، خو بإذن الله دا ټول کارونه هغه ګوره په حکم د الله سره کوي. یو بریلي قصه کوله انډیا کې و، او که دوی انډیا کې او که پاکستان کې او که افغانستان کې او که عربو ملکونو کې، خو قصه ټوله د دوی هغه یوه ده، ځکه چې منهج او عقیده یوه ده. نو هغه انډین مولوي صاحب دا قصه کوله چې یو نصراني د یو مسلمان سره ملاو شو او ورته وی چې زمونږ د پیغمبر خدا دا معجزې وي، مړي به را ژوندي کول، دا به یې کول، دا به یې کول. ستاسو نبي داسې کار کولی شي؟ یا یو سړی د دغه سره ملاو شو، عفوا دا قصه چې د دروغ وي یو سړي ته صحیح یادېږي هم نه. و یو سړی ملاو شو، هغوی ورته غوث پاک وایي، د عبدالقادر جیلاني رحمه الله سره. دا شیخ عبدالقادر جیلاني ډېر ښه سړی و، دا ډېر موحد سړی و، دوی ته د تاریخ پته هم نشته.
نو هغه ورته وایي چې زمونږ د نبي خو دا معجزې وي ستاسو نبي دا کار کولی شو وی هغه ورته وایي چې ستاسو نبي به څه کول وي مړي به ژوندي کول وي په اجازت د چا سره وي د الله سره وی زمونږ نبي پرېږده زه مړي ژوندي کوم په خپل اجازت سره ستاسو هغه نبي پکې ضرورت چا ته لرو الله ته ستاسو څه خیال چې لاندې خلکو عبرت کړی هغه ورته سبحان الله پرون مې یو ملګري یو کلیپ نشر کړی و هغه مې کتو چېرته یو عربی بریلی پاکستان ته راوستی دی مولوي صاحب راوستی دی پاکستان ته او دغه خلک سخت دروغجن دي دا تصوف والا او دا قبر پرست دوی چې د یو سړي صفت کوي پته نه چې د نه به یې څه بلا جوړه کړې ده چې راوستی دی کېدای شي که ویلي چې دا د رسول وسلم په خاندان کې دی او د ده سره پلانۍ چابي ده او د ده سره کېدای شي دا هم ویلي چې د اسمان د دروازو چابیانې دي ورسره څه به یې ویلي که نو هغه باقاعده کېدای شي تاسو کلیپ کتلی بعضو هغه باقاعده موبایل له والي وی چې څه ټیم دې زړه غواړي نو د عبدالقادر جیلاني سره رابطه هم کولی شي دا خلک وایي چې خبرې نه اوري او بیا نمبر هم ذکر کړی دی ما سره زما هغه بل موبایل نشته چې ما ته اوس هغه نمبر هم ښوولی او ویډیو کې نمبر هم وایي څه د اووه نه شروع کېږي اووه بیا یو او دې څو انسي دي وی میلاوي کا او غوث پاک به د بل طرف نه جواب درکړي بیا زموږ یو ملګری دی عالم دی نو هغه پې ویډیو کړی دی نو هغه بیا هغه نمبر میلاو کړی دی نو ورته ویلی کېږي چې هغه طرف چې دا نمبر په استعمال کې نشتي یا ګډوډ نمبر دی نو هغه بیا په خپله دا ملګري خبره کړې وه چې مزاحیه غونته کې وی بیا زما دې ته سوچ لاړ چې کېدای شي دا وابیان دوی بلاک کړي د هغوی نمبر نه اوچتوي اوس دې خبرو ته چې دوی عقل کم ذکر او چې کله ته دا خبره وکړه چې نمبر میلاو کا او د عبدالقادر جیلاني سره به خبره کېږي نو لاندې خلکو سبحان الله وي یعنی یو د عقل خاوند پکې نه و چې مولوي صاحب ته کمې ګډې وډې وې یو سړی سوونو کلونه پې تېر شوي دي مخکې مړ دی ته د هغه موبایل نمبر میلاو هغه ته نمبر میلاو سره موبایل کم ځای کې و او رابطه په څه طریقه کې خو مړ دی خاورو کې به خاورې شوی نو هغه دا وایي چې زمونږ هغو ته غوث پاک وایي د غوث پاک چې ورته مونږ وایو د هغوی اصطلاح وایو نور غوث پاک او غوث اعظم هغه الله دی مرسته کوونکی ذات هغه الله دی نو هغه دا وایي چې عبدالقادر جیلاني مړی په خپل اجازت سره راپاڅو او هغه عیسایي ته دا وایي چې ستاسو نبي خو به د الله په اجازت سره راپاڅو موږ یې په خپل اجازت سره راپاڅو نو سوچ وکړه چې زما دومره زور دی نو چې زمونږ د نبي به څومره زور والعیاذ بالله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر بدر کوم تاسو ته په هغه څه چې تاسو یې خورئ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ او هغه چې تاسو یې ساتئ په کورونو خپلو کې دا مې یوه معجزه وه جبریل علیه السلام به راغی او هغه له به خبر ورکو چې یاره دې پلاني دا خوراک کړی دی کور کې دا ساتلی چې را بګه عیسی علیه السلام به ورته حل وي ان فی ذلک لآیة لکم یقینا په دې کې خامخا نښه د ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي یئ که دا خبر د عیسی علیه السلام شم صحیح دی نه خلکو ته ویې ګوره په دې کې نښه زما د نبوت ته که تاسو پکې سوچ وکړئ دا کارونه خو د نبي نه علاوه بل څوک نشي کولی یا د الله خبره ده او ټولو ته ده او خصوصا دغه نصاراو ته ده چې دې کې لږ سوچ وکئ عیسی علیه السلام محتاج دی چا ته الله ته باذن الله کار کوي لګیا دی نو څنګه تاسو د هغه نه اله جوړوئ ومصدقا لما بين يدي من التوراة او راغلی یم تصدیق کوونکی دا کتاب چې مخکې زمانه دی چې تورات دی دا خبره مې عیسی علیه السلام کړې وه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم
او د دې دپاره چې حلال کم تاسو ته بعض هغه شیزونه چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. نو دا دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام په انجیل کې کوم کتاب چې الله هغه له ورکړی و په دې کې بعض هغه مسلې منسوخ شوي وي چې هغه په تورات کې وي. نور اصل هم حق شریعت دی خو بعض مسلې پکې منسوخ شوي دي. او بعض علما وی نه دا منسوخ شوي نه دي، دا د یهودو د ځان نه بعض شیزونه په ځان باندې حرام کړي. نو عیسی علیه السلام ورته ووایي چې دغه شیزونه دا چې یهودو د ځان نه حرام کړي دا به زه ستاسو دپاره حلالوم. وجئتکم بآیة من ربکم، او راغلی یم تاسو ته په غټې معجزې سره د طرف د رب ستاسو نه. بآیة غټه نښه، غټې معجزې دا میزان سره راوړي دي د الله د طرف نه. فاتقوا الله واطیعون، نو ویریږئ د الله نه او خبره ومنئ زما. ان الله ربي وربكم فاعبدوه، بشک الله رب زما دی او رب ستاسو دی، نو بندگی وکئ د هغه. عجیبه خبره ده چې نصارا لګیا دي مناظره کوي چې دا څه الهو، عیسی علیه السلام الهو، او هغه دعوت څه طرف ته ورکوي؟ د الله د بندګۍ طرف ته ورکوي. هذا صراط مستقیم، دا لاره نیغه لاره ده. بیا داسې چلو شو چې بعضو خلکو چې کله د عیسی علیه السلام دا دعوت روان شو، هغه په هر ځای کې به دعوت کو، ګرځېدونکی او ځکه ورته المسیح ویلی کي. نو بعضو دا ورانې شروع کو چې د هغه وخت چې کوم باچا و هغه ته یې شکایتونه شروع کړو چې یاره دا سړی را لګېدلی دی او زمونږ پلار نیکه پسې ګډې وډې وایي او زمونږ په منځ کې اختلافات پیدا کړي دي او موږ یې ټول ګمراه کړي یو او موږ یې داسې کړي او موږ یې دغه کړي. نو هغې د ده په خلاف راوچت کو. اراده هغوی دا وکړه چې دی قتل کړي او دی پانسي کړي، او دا د پخوانه طریقه وه د یهودو د انبیاو وجل. نو د عیسی علیه السلام په باره کې دوی شکایت وکړو د وخت باچا ته. هغوی به صحیح دی چې تاسو یې قتلوئ یو قتل یې کوي. دا که وخت خبر الله کوي. فلما احس عیسی منهم الکفر، نو هر کله چې معلوم کو عیسی علیه السلام د هغوی نه کفر، یعنی دا خبره محسوسه کړه عیسی علیه السلام چې یعنې دوی په دې کفر باندې مضبوط ولاړ دي او نه مني زما دا خبره. قال من انصاري الى الله، وی څوک دی ما سره مدد کوونکی د الله طرف ته؟ اعلان یې وکړو من انصاري الى الله. نو د دې یو معنی د من یتبعنی الى الله، زما سره د تابعدارۍ کې به څوک مرسته وکړي. او مشهوره معنی دا ده چې من انصاري فی الدعوة الى الله، زما به څوک مرسته وکړي په دعوت کې د الله طرف ته. قال الحواریون، اوی مخلص ملګرو. حواری دا په عربۍ کې مخلص او خالص ملګري ته ویلی کېږي. نو دا د عیسی علیه السلام خاص ملګري و. هغوی دا ووی نحن انصار الله، من مرسته کوونکي یو د دین د الله. که ته داسې وایې چې موږ مرسته کوونکي یو د الله، نو د الله خو مرستې ته ضرورت نشته. نو دا واضحه ده چې مرسته کوونکي یو د دین د الله، مرسته کوونکي یو د پیغمبر د الله. دا خبره عیسی علیه السلام ولې وکړه او دا خلک یې ولې په دې راتیز کړو؟ هغه ته محسوسه شو چې دا خلک زما د وجلو کوشش کوي. نو که زه مړ شم چې ما پسې شاته ملګري هغه پاتې شي او هغوی دا دعوت مخکې ورسوي. د نیکانو خلکو سره غم د خپل مرګ او د ژوند نه وي، د هغوی سره غم د دعوت وي. او دا فرق دی په عامو خلکو کې او په علماو کې. عام خلک ژوند د
د خېټې دپاره تېری، د بچو د ښځې دپاره تېری. د دې غریب نور سوچ نه وي. سحر چې راپاسي دی سوچ کوي چې نن به څه خورم او نن به ښځې او بچو له څه راوړم. د شپې چې راشي دقه حسابونه کوي، سبا بیا دغه عالم داعي چې راپاسي د سوچ دی چې دین به چاته بیانوم، په څه طریقه به یې بیانومه، څومره خلکو ومنله څومره ونه منله، دعوت اثر کوي که نه کوي. دې خبرو باره کې سوچ دی. او دې دواړو کې فرق دی دومره لکه څومره فرق چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دی. نو هغه وایي چې موږ به مرسته کوو. آمنا بالله، ایمان راوړی دی موږ په الله باندې. واشهد بأننا مسلمون، او ته ګواه شه چې یقینا موږ مسلمانان یو، تابعداري کوونکي یو، الله ته غاړه ایښودونکي یو. ربنا آمنا بما انزلت، اے رب زمونږ موږ ایمان راوړی دی په هغه څه چې تا نازل کړي دي. واتبعنا الرسول، او تابعداري کړې ده موږ د رسول. فاکتبنا مع الشاهدین، نو ولیکه موږ سره د ګواهي کوونکو نه. د هغه خلکو په صف کې مراوله چې د دې پیغمبر په حقانیت یې ګواهي کړې ده، د الله په توحید باندې ګواهي کړې ده. او لا یو اثر کې دې سره عبدالله بن عباس وی فاکتبنا مع الشاهدین معنی دا ده چې موږ ولیکه د ګواهي کوونکو نه، معنی د رسول صلی الله علیه وسلم د امتیانو سره ملګري که. د هغوی په صف کې موږ راپاسه. ومکروا ومکر الله، او دوی چل جوړ کو او الله چل جوړ کو. دوی یو چل جوړ کو د عیسی علیه السلام د وجلو دپاره، الله یو چل یو طریقه جوړه کړه د هغه د خلاصولو دپاره. والله خیر الماکرین، او الله غوره دی د تدبیر کوونکو نه، یا غوره تدبیر کوونکی دی. الله چل ول نه کوي، خو کله چې ورسره څوک چل ول وکړي نو الله بیا چل کوي د هغه سره. خو د الله هغه چل او چال داسې نه څنګه چې زمونږ دی، پای کې دروغ دوکې دړاکې دا پکې نه. خو چې هغوی دا کار وکړو نو ځکه الله دا ذکر کړه ومکروا ومکر الله. لکه مخکې څه تېر شي سوره بقره کې څه یخادعون الله وهو خادعهم، دوی الله له دوکې ورکوي، الله دوی له دوکې ورکوي. موږ د دې وضاحت کړی چې څنګه دوکه الله څنګه دوکه ورکوي. نو دلته ومکروا ومکر الله، د الله چل جوړول داسې نه څنګه چې د دې انسانانو هغې چې پای کې دروغ وي ظلم وي زیاتی نه. اذ قال الله یا عیسی، کله چې ووی الله ای عیسی انی متوفیک، یقینا زه پوره اخیستونکی یم تا لره، ورافعک الی، او چتونکی یم تا لره ځان ته. کله چې دوی رالو د عیسی علیه السلام د پانسي کولو په اراده باندې، نو په دې کې به یو څو قوله دي. یو دا دی چې د عیسی علیه السلام یو ملګری و، د هغه شکل صورت الله داسې کو لکه عیسی علیه السلام. نو عیسی علیه السلام یې ته اوچت کو او هغه ته دوی پانسي ورکړه. یا دا چې د عیسی علیه السلام سره یو کس و چې هغه خیانتګر و او به د پیغامات دشمنانو ته رسول، نو د هغه د شکل الله داسې کو لکه عیسی علیه السلام جو هغه پکې پانسي کړی شو، عیسی علیه السلام الله اوچت کو. او بعض وی دا په یهودو کې یو کس و دا چې راغلی و د پانسي ورکولو له اقو کې یو کس و هغه داسې شو. الغرض مقصدي خبره دا چې عیسی علیه السلام ته پانسي نه ده ورکړی شوې. الله ورته وایي چې انی متوفیکا. موږ بل اوس دا خبره وکړه چې قرآن کې بعض محکمات دي او بعض متشابهات دي. متشابهات څه ته وایي؟ چې ډېرې معنی لري. اوس دا متوفیکه دا په متشابهاتو کې دی.
دی کې معنی د پورا غستوم پرته ده، دی کې معنی د خوب هم پرته ده، او دی کې معنی د مرګ هم پرته ده. نو بیا چې کوم قادیانیان دي یا مرزایان دي چې غلام احمد قادیانی ته آخرنی پیغمبر وی والعیاذ بالله، نو هغو د دې نه منکر دي چې عیسی علیه السلام بره خېجولی شوی ده او بیا بره کوزېږي، چې هغو آخري پیغمبر دغه مرزا ثابتوي. نو دلیل هغوی دا ذکر کوي چې الله وی انی متوفیک، زه تا لره مړ کوونکی یم. اوس دا متشابهاتو کې د معنی ډېرې دي، هغوی ته د خپل عقیدې دپاره یو معنی راوویسته. که هغوی چېرته داسې کړی وی چې دا متشابه ټکی محکم ته واپس کړی وی هغه واضحو ته، نو خبره به واضحه شوې. خو داسې خو هغوی نه کوي ځکه چې بیا ته د هغوی هغه باطل نه ثابتي. عربی کې د دې یو معنی ده متوفیکه، زه اغستونکی یم تا لره. ورافعک الی، اوچتونکی یم تا لره ځان ته. دویمه معنی په دې کې پرته ده د مرګ، چې دا معنی ته هغوی الي، او دلته مراد دغه معنی نه ده. دریمه په دې کې د خوب معنی ده، او دغه دواړه معنی دلته صحیح دي. یوه تا لره اغستونکی یم، نو الله واغستو که نه، اوچتې نه کو پورې وانه غس واغس، نو خوب یې پرې راوستو بر اسمانونو کې. او قرآن کې الله وی وهو الذي يتوفاکم باللیل، الله هغه ذات ته چې تاسو د شپې وژني. څه مطلب دی؟ په تاسو خوب راولي. اوس که موږ دغه متشابه دی محکم ته راوړی وی نو خبره به واضحه شوې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. دې ځکې خوب ته مرګ ویلی دی. موږ چې د خوب نه راپاسو نو دا دعا وایو، صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي، الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا. دا هغه رب حمد وایو چې موږ یې را ژوندي کړو وروسته دې نه چې موږ یې مړه کړي. نو خوب ته یې څه ووایي؟ مرګ یې ووایي. نو دیزی کې د هغوی دا خبره غلطه ده چې دلته مراد دا دی د وفات نه چې هغه یې مړ کړی دی، نه، هغه الله اوچت کړی دی. بله دا چې قرآن د قرآن وضاحت کوي. سورة النساء کې به راشي، هلته الله واضحه خبره کړې ده، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دوی نه دی وجلی عیسی علیه السلام. اقایتونو کې مخکې الله وی بل رفعه الله الی، الله اوچت کړی دی ځان ته. هلته واضحه دغه الفاظ دي. نو خو موږ بل اوس خبره وکړه چې الله وایي چې د چا په زړه کې کوږوالی نو هغه په دې متشابهاتو پسې ځي، محکماتو پسې نه ځي، ځکه چې باطل هغه د دې متشابهاتو نه ثابت دی. نو الحمدلله د دې نه د هغوی د باطل عقیده نه ثابتېږي. زه تا لره پوره اغستونکی یم او اوچتونکی یم تا لره ځان ته. ومطهرك من الذين كفروا، او پاکونکی یم تا لره د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی دی. ځان ته دې راوچتومه نو چې د هغوی د دې هر څه نه دې خلاص کمه، د هغوی د دې ګندګۍ نه، د هغوی د دشمنۍ نه، د هغوی د بد اخلاقۍ نه. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، او ګرځونکی یم هغه کسانو لره چې تابعداري کړې ده ستا د پاسه د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی تر ورځ د قیامت پورې. یعنې کومو خلکو چې د عیسی علیه السلام ملګرتیا کړې ده د قیامت پورې به دا خلک الله رب العزت اوچت ساتي په کافرانو باندې. نو په هغه وخت کې هغه د عیسی علیه السلام ملګري وو چې هغه الله اوچت کړي وو په یهودو باندې چې هغوی دشمني کوله د عیسی علیه السلام سره او د هغه د دین سره. بیا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راغی نو اوس دغه نصارات نه دي مراد چې کوم انکار کړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه، ځکه چې هغوی د عیسی علیه السلام تابعداري ونه کړه
تابعداري د عیسی علیہ السلام دا و چې زموږ په پیغمبر باندې ایمان راوړی او ایمان رانوړ. نو اوس تابعداري کوونکي د عیسی علیہ السلام په صحیح معنو سره په دنیا کې هغه د مسلمانان دي، ځکه چې عیسی علیہ السلام هم مني او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مني، نو ځکه خو عزتمند دي په دې ټولو فرقو او مذهبونو باندې. ثم الی مرجعکم، بیا خاص ما ته راګرځېدل دي ستاسو، فاحکم بینکم، نو فیصله به وکړم په منځ ستاسو کې، فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه خبرو کې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو. د قیامت په ورځو بیا پته ولګي، ځکه چې د عیسی علیه السلام د اوچتولو نه بعد لوی اختلاف پیدا شو. چا وی هغه د الله زوی دی او چا وی اله دی، او یهودیانو وی منګه وجلی دی او د ده مور والعیاذ بالله زیناکاره وه، او چا وی داسې نه و او چا وی دغه، لوی اختلاف پیدا شو. الله وی د دې ټولو اختلافاتو پته به د قیامت په ورځ ولګي. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، بس هر چی هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی نو عذاب به ورکم هغوی ته عذاب سخت، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې، وما لهم من ناصرین، او نه به دوی لره څوک مددګاران. واما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او هر چی هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک، فیوفیهم اجورهم، نو پوره به ورکړي دوی ته اجرونه د دوی، والله لا يحب الظالمین، او الله مینه نه کوي د ظالمانو سره. چې د ظالمانو سره مینه نه کوي نو په خپل هم بیا ظلم نه کوي، نو اجر به پوره پوره ورکوي. دغه اختلافاتو کې به فیصله کیږي، نتیجه به دا راوځي، یا عذاب او یا اجرونه پوره پوره. ذلک دا چې بیان شو، څه بیان شو؟ پیدایش د عیسی علیه السلام، د مریم علیه السلام او د هغوی دا واقعه. نتلوه علیک من الآیات، لولو من دا پتا باندې د آیتونو نه، والذکر الحکیم، او د نصیحتنا چې د حکمت نه ډک دی. رب العالمین د دې واقعي تصدیق ته او عظمت ته اشاره کوي چې دا ګوره دا کم آیتونه چې موږ لولو په تاسو باندې او پیغمبر په تا باندې، دا ګوره ډېرې غټې خبرې دي او په دې کې ډېر غټ نصیحت الله وی پروت دی، د مؤمنانو دپاره هم د کافرانو دپاره هم. نو په دې کې څه شک نشته، بل دا چې دې کې حکمتونه دي، والذکر الحکیم، نصیحت چې د حکمت نه ډک دی. او دا خو وخت نه سړي سره یعنې په یو یو لفظ کې څومره څومره خبرې انسان بیانولی شي. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یقینا مثال د عیسی علیہ السلام په نزد الله په شان د مثال د آدم علیه السلام دی. خلقه من تراب، پیدا کړی و هغه د خاورې نه، ثم قال له کن فیکون، بیا یې ویلي و هغه ته شه، نو هغه انسان شو. اوس دې ځای کې ګوره په ناشنا طریقې سره په نصاراو باندې رد، که تاسو دا خبره ذکر کوئ چې دی اله په دې دی ځکه چې بغیر پلار نه پیدا دی، نو بیا خو د دې نه عجیبه دا دی چې آدم علیه السلام بغیر د مور نه او د پلار نه پیدا دی، نو چې د ده دپاره الوهیت ثابتوي بیا د آدم علیه السلام دپاره ولې نه ثابتوي؟ او دا ناشنا رد و په هغوی باندې. او عجیبه خبره دا د دې نصاراو و عیسی علیه السلام اله په دې دی ځکه چې بغیر د پلار نه پیدا شوی، نو په خپله وي بغیر د پلار نه پیدا شوی، نو چې پیدا شوی دی نو اله څنګه شو؟ او چې مور یي نو دی اله څنګه شو؟
چې د مور په خېټه کې وخت تېر کړی او بیا را پیدا شي دا څنګه علاج خو چې یو سړی ګمراه شي نو د ده عقل بصیرت سوچ او فکر دا هر څه بند شي. الحق من ربک حق ثابت دی د طرف د ربستانه فلا تکن من الممترین نو مه کېږه د شک کوونکو نه. داسې آیت مخکې تېر شوی په سورة البقره کې هلته وضاحت شوی چې ولې پیغمبر نه شک واقع کېږي او که نه خو دلته وضاحت نه شو کولی مخکې هغه درسونه دې لپاره بیا واورئ. دلته دا خبره دې لپاره وکړه چې منځ کې ورته الله دا خبره ذکر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کومه خبره چې ما د عیسی علیه السلام په باره کې وکړه که نه همدقه یقیني حق دی ستا د رب د طرف نه چې په دې کې ذره برابر شک نشته. د دې نه علاوه که څوک د عیسی علیه السلام څه واقعه بیانوي په بلې طریقې سره نو الله وایي هغه به غلط وي ځکه چې رښتینې واقعه هغه هم دا ده. حقیقت او حق هغه هم دقه دی کوم چې الله بیان کو نو دې کې څه شک نشتی. ځکه ورته وایي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم بس هغه چا چې جګړه وکړه تا سره په دې کې وروستو د دې نه چې راغی تا ته علم یعنی وروسته د دې نه چې ته ښه پوهه شوې چې حق څه دی هغه هم دقه دی کوم چې الله بیان او بیا هم یو کس راځي تا سره څه کوي جګړه کوي نو دوی له دعوت د مباهلې ورکه او دلته خبره د مباهلې کېږي او دا خبره د نصاراو باره کې روانه ده. نصارا د نجران چې دوی له دعوت ورکه چې په دې خبرو خو تاسو پوه نه شوئ دومره دعوت وشو ځکه چې طریقه دا د مباهلې نه مخکې به دعوت ورکې ډایرکټ مباهلې نه کېږي. لکه یو کس تا پسې راغی یو مسله کې درته اشکال پیش کړو ته راځه خیرې کوو بس دا څنګه خیرې کړي اول دا سړی پوه وکړه په مسله باندې نه یې مني د هغې نه بعد خلک دې خبرې له راځي هغوی نه منله نو الله وایي چې د علم نه بعد هم تا سره جګړه کوي او حق در ښکاره شو درغی تاسو ته نو بیا ورسره مباهله وکړه. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نو ته ووایه راشئ چې راوبلو موږ زامن خپل او زامن ستاسو ونساءنا ونساءكم او ښځې خپلې او ښځې ستاسو وأنفسنا وأنفسكم او زانونه خپل او زانونه ستاسو ثم نبتهل بیا باجزي وکو فنجعل لعنة الله على الكاذبين نو بگرزو لعنت د الله په دروغجنو باندې ثم نبتهل بیا باجزي وکو الله ته مباهله دې ته وایي چې دې کې عجزي الله ته وشي فریقین دا وایي چې یا الله من کې څوک دروغجنې هلاکې کا لعنت پې راولېږه تباهی کا او دا قسمه خبرې نو الله پیغمبر ته چې ښه ډاډه ورته ووایه چې ټول راوځئ او موږ به هم ټول راوځو او رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره حسن او حسین او فاطمه او دا ټول را روان کړي او راوتې و مباهلې له راتو څوک چې په حق یې هغه په حق نو روایت کې داسې راځي چې د دوی 3 کسانو په دوی کې مشرانو په دې وفد کې یو ابو حارثه یو العاقب عبد المسیح او درېمو السید نو دوی چې د رسول الله وسلم خواله رالو رسول الله وسلم دوی ته دعوت شروع کو نو هغه ورته اسلام قبول کوي دوی موږ اسلام قبول کړی رسول الله وسلم ورته دروغ وایي تاسو اسلام نه دی قبول کړی اسلام تاسو څنګه قبول کړی تاسو الله دپاره بچی ثابتوئ او تاسو د صلیب بندگی کوئ او خنزیر غوښه خورئ الغرض دغه کې خبر روانه روانه الله د آیتونه راولېږه چې دوی ته ووایه راځه مباهله به وکړو رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته خبر وکړو هغوی چې یا ابوالقاسم دعنا ننظر فی امرنا موږ له لږ وخت راکړه موږ به سوچ وکړو
نو دوی لاړو دا عاقب د دوی سره نو راغلی دا دوه راغلی دا سید او ابو حارث راغلی دا دواړه ورلو په دغه دریم پسې العاقب پسې او دی په دوی کې ډېر هوښیار و ورته وی عبدالمسیح ماذا ترى عبدالمسیح ته څه وې نو هغه ورته وی په الله مې دې قسمي ما ته او تاسو ته موږ ټولو ته یقیني پته دی چې دا سړی رښتینی پیغمبر دی د الله له طرف نه دا تاسو ته هم پته ده دا ما ته هم پته ده او دا هم تاسو ته پته ده چې هر کله یو نبي د یو قوم سره مباهله کړې ده نو ماشوم یې نه دی لوی شوی او بوډای نه دی پاتې شوی څه مطلب د ماشوم نه دی لوی شوی ټول مړه شوي نو داسې خو نشي کېدی نو که چېرته تاسو د خپل دین نه پرېږدئ او په دې ولاړئ نو بیا ورسره روغه وکئ جزیه او ټکس دی غاړه کېدی رالو په رسول الله وسلم پسې وی ابوالقاسم یعنی بس موږ مباهله نشو کولی ته به خپل دین اوسه او موږ به د خپل دین سره واپس لاړ شو خو موږ سره یو ملګری ولېږه هلته موږ یو کس مقرر که نو د مال په باره کې چې زموږ څه مسله راځي ټکسونو جزیې په باره کې نو هغه به پکې فیصلې کوي رسول الله وسلم ورته وی سید بیا ما پسې راشئ لږ ساعت بعد ابعث معکم القوي الامین زه تاسو سره دې سړی لېږم چې هغه زورور امانتګر انسان دی زورور هم دی امانتګر هم دی عمر بن خطاب رضی الله عنه وی زما مشرتیا نه ده خوښه خو په دغه ورځ مې ارمان کړی چې دا به څوک چې القوي هم دی الامین هم دی نو وی کله چې رسول الله وسلم د ماسپښین لمونځ ختم کو نو بیا شروع وکړه د ښی طرف ته یې کتو او د ګس ته ځکه چې دا ټیم یې وله ورکړی و هغوی ته چې تاسو سره به زه کس لېږم غرمه به راشي وي نو یې ښی طرف ته یې کتو ګس ته یې کتو فجعلت اتطاول نو ما دا سټو چته ولګو چې ما ویني داسې عزت د سړي پکار وي داسې شرف نو خو هغه دا سترګې اړولې راړولې یو طرف ته او بل طرف ته په دې کې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه ولید هغه ته اواز وکړو ابو عبید هغه حاضر یم یا رسول الله یخرج معهم دوی سره لاړ شه ته نو هغه دا و القوي الامین طاقتور امانتګر هغه ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه الغرض هغوی مباهلې ته غاړه کېنښوده عبدالله بن عباس وایي که دوی مباهله کړې وې نو دوی به په داسې حال کې واپس شوی وی چې نه به مال وی نه به اولاد وی هېڅوک به نه هر څه به ختم شي ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا خامخا بیان دی رښتینی وما من اله الا الله او نشتی اقدار د بندګۍ سوا د الله نه کوي خو دوی به مباهله کړی وی که وإن الله لهو العزيز الحكيم او يقينا الله هما غالب حكمة والده فإن تولوا نكدي واوليدل فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله پوده پفساد گرو بانده کستا خبره ونه منلن والله ویزه دا ټول پیژنم ما سره علم شتی ته بیغمه شه اوس الله ګوره توحید طرف ته دعوت ورکوي مباهلې نه هغوی سجل وکړو انکار وکړو نو چې انکار وکړو معنی ده چې و باطلې نو اوس دې حق لارې ته راشئ که هغه توحید دی نو دې آیت کې دعوت دی ټولو ته د توحید طرف ته او دا هغه آیت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله خطونه لیږل دې باچایانو ته نو پاک خطونو کې به هدایت لیکو قل یا اهل الكتاب ویا کتاب والو تعالوا الى کلمه راشی یوی خبری ته سواء بیننا وبینکم چې برابر ده په منځ زموږ او په منځ ستاسو کې
دغه خبره زموږ په منځ کې یو شان ده، په موږ هم لازمه ده، په تاسو هم لازمه ده. ستاسو په دین کې هم وه، زموږ په دین کې هم ده. ستاسو په کتابونو کې هم ده، زموږ په کتاب کې هم راغلی ده. ستاسو انبیاء هم بیانوله، زموږ نبي هم بیان کړی ده. راځي دی دا دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین هغه د دې خپل بندگانو او د دې مخلوق خیرخواهي غواړي. د دعوت ولا په دې ورکه چې دوی د نیغې لارې ته راواوړي. ما بل وزوي چې دین اسلام د دې دپاره نه دی راغلی چې محض د خلکو وینې تویې. دا بعضو د اسلام شکل په غلطه طریقه باندې پیش کړی دی مخې ته. چېرې جو اسلام دې ته وایي چې درز او دروز او توره ووینه. نه، اسلام دې دپاره راغلی دی چې خلک د غیر الله د بندګۍ نه وځي د الله بندګۍ ته، او دا خلک جنت ته لاړ شي، او دا خلک دنیا و آخرت وګټي. دې دپاره اسلام راغلی دی. لکه دعوت به کې د کافرانو سره بعض د مسلمان سره ګزاره نه کوي. تو وایي د پلانې مړه درکړه، ته به وایي چې د زارش نه شوې ده په دعوت. دا ورته چې ته یو پیر دوه ویلي دي، اوس څه دی؟ اوس نا امیده شي. یاره وایي بعض وایي او وایي چې الله وله هدایت نه ورکوي، نو موږ به ورسره څه وکړو؟ ته به کافر ته هم دعوت ورکوې، پاتې لا مسلمان. نو دې کې ټولو ته دعوت دی چې راشي دغه کلمې ته، دغه خبرې ته، کلمه د توحید. الله نعبد الا الله، دا چې بندگی به نه کوو مګر د یو الله، ولا نشرک به شیئا، او برخداران به نه جوړو د هغه سره څه شی. نکره دا دې کې چې دی یعنی عموم پروت دی، هر شی د الله نه علاوه دا به الله سره نه شریک کړي. د الله نه علاوه هر مخلوق چې دی، که هغه ولی دی، نبي دی، ګټه ونه، هر څوک چې ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه بنیسي بعض زمونږ بعضو لره معبودان سوا د الله نه. ارباب جمع د رب ده، او رب هغه چاته وایي چې پیدایش کوي، خالق دی، مالک دی. دا عقیده خو د هغوی نه وه، د نصاراو نه د یهودو، چې یاره بعض په دې خلکو کې هغه دي چې هغوی پیدایش کوي او هغوی رزق ورکوي او دا کوي. نه، د رب یو معنی دا ده شارع، چې یو شی حلالوي یو شی حراموي. نو هغوی د بعضو مشرانو نه ارباب جوړ کړي. څنګه؟ یعنی د الله سره په دې خبره کې شریک کړي چې او د دویم طاقت شتي چې یو شی حلال کی او یو شی حرام کی. لکه حدیث ته عدی ابن حاتم رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله، من خو د خپلو پیرانو نه او مشرانو نه او مولیانو نه ارباب خو نه جوړ کړي، بندگی خو موږ د الله کوله، رب هغه و زموږ نه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یو شی به حلال کو تاسو به حلال نه ګڼو؟ وی او. وایي چې یو شی به حرام کو تاسو به حرام نه ګڼو؟ وی او. وایي دقې ته وایي ارباب نیوه. فإن تولوا، نو که چېرته دوی وګرځېدل، دا خبره د سره ونه منله، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نو تاسو ورته ووایئ چې ګواه شئ چې یقینا موږ مسلمانان یو. خپله خبره ورته ښه صفا وکړئ، وایه که تاسو یې منئ او که نه یې منئ، موږ خو مسلمانان یو، موږ خو دا خبره منو. په دغه ځای کې داسې چلو شو په دې مجلس کې، دا نصارا خو ناستو او خو راغلي یهود هم بعض کسان رالو. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې نصارا د نجران او احبار د یهودو د مولیان او پیران او د نصارا دوی د رسول صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې جمع شو. هلته د دین خبر روانه وه، د ابراهیم علیه السلام بحث پکې شروع شو. مخکې تیر شو چې ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر دی چې هر ډله نسبت خپل هغه ته کوي. نو بس د نصاراو پکې دا وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو، هغه هم نصرانه و. یهود را ګرم شوي دروغجنو، موږ د هغه په لار یو، خو یهودی و. دغه کې د دوی جګړه د مسلمانانو سره پاتې شو، په خپلو کې ونښتو چې ابراهیم علیه السلام یهودی و که هغه نصرانه و. او دلته ته بیا دا خبر رایاده کړم چې ډېرې داسې خبرې مخکې تېرې شي چې دې سره تعلق ساتي، او چې هلته نه وي نو دلته صحیح نشي پوهېدی، او چې دلته اوس نه یې که نه
نو پر روان درسونو کې نشي پوهېدی ټولې خبرې یو بل سره تړلی شوي او که صرف د برکت دپاره په مجلس کې ناست صرف زما لیدو له راځي نو هم په دې خبرو باندې پوهېدی شي نشي پوهېدی صرف الله به هغه اجر درکړي چې ناست وي خو نور هغه مقصدي خبره پوهېده په قرآن په هغې ته نشي پوهېدی دا خبرې سوچ غواړي دا یادول غواړي دا فکر غواړي او تیز ذهن غواړي د الله د توفیق نه بعد هله سړی په دې خبرو باندې پوهېږي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑی کوئی تاسو پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی او دومره کم اقلان دی تا سوچنے کہ اللہ وی وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده او ندی نازل کړی شوی تورات او انجیل مگر وروستو د هغه نه افلا تعقلون آیا تاسو سوچ نه کوئ تورات وروسته راغی انجیل وروسته راغی او وایي چې ابراهیم علیه السلام یهودی او نصرانی نو ته خو وروسته راغلی هغه مخکې و که ته مخکې وی ابراهیم علیه السلام وروسته وی نو بیا هم څه خبره وه یا تورات مخکې ابراهیم علیه السلام وروسته وی انجیل مخکې ابراهیم علیه السلام وروسته مخکې تیر شوی پیغمبر د تورات او د انجیل نه هغه کله یهودی کوي او کله نصرانی کوي الله دوی سوچ نه کوي ها انتم هؤلاء خبردار تاسو اے دغه کسانو حاججتم فيما لكم به علم تاسو جګړې کوئ په هغه څه کې چې تاسو چې ستاسو په هغې باندې علم شتي څه کې جګړه کړې ده د رسول وسلم په حقانیت کې بارک الله قرآن په باره کې فیما لکم به علم په هغه څه کې چې ستاسو سره علم شتي نو په دې مسله کې خو دوی سره علم و کومه مسله کې د رسول وسلم په باره کې د قرآن په باره کې الله وی زه دغه کې خو تاسو سره علم او په هغې کې هم تاسو جګړې وکړې وم نه منله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم نو ولې جګړې کوئ تاسو په هغه خبرو کې چې نشته ستاسو په هغې باندې علم او د دې خو د سره بلکل علم نشته د ابراهیم علیه السلام د دې خبر چې د کمې د سره علم دی نو په هغې کې هم تاسو جګړه وکړه هغه هم ونه من اوس دلته جګړه کوئ یو خو ناروا کار کوئ جګړه کوئ او دویم په هغه څه کې کوئ چې د هغې د سره علم نشته والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو إبراهيم عليه السلام يهودي أو نصراني ولكن كان حنيفا مسلما مگر هغه کلک موحد او مسلمان یا او غاړه خودن کې وما كان من المشركين او نو د مشرکانو د ډلې نه اخو موحد و مسلمان نو څنګه تاسو دا وایئ چې هغه یهودی او نصرانی یقیني تابعدار او حقدار د ابراهیم علیه السلام د ملت د ملګرتیا هغه څوک دی الله بیانوي ان اولى الناس بابراهیم یقینا ډېر نږدې د خلکو نه ابراهیم علیه السلام ته للذین اتبعوا خامخا هغه کسان دي چې تابعداري کړې ده د هغه خبر د تابعداري ده د دعوو نه ده د ابراهیم علیه السلام ملګری څوک دی چې تابعداري کړې ده په توحید کې په دیندارۍ کې وهذا النبي او دا نبی دی او دا وی تاسو ته چې مخامخ ناست دی صحیح ملګری دی والذین آمنوا او کسان دي چې ایمان راوړی دی څومره مسلمانان چې ایمان راوړی دی او په توحید دی دا په صحیح معنو سره تابعدار د ابراهیم علیه السلام دی او هغه ته نږدې دي والله ولی المؤمنین
او الله دوست د مؤمنانو دی. دوی چې دا دعوه کوله، بعضوی ابراهیم علیه السلام نصرانی دی، بعضوی یهودی دی، نو په دې سره کوشش کو چې دا خلک څه شي، ګمراه شي او دا مسلمانان په دې خبرو سره ګډوډ شي. الله وی ودت طائفة من أهل الكتاب، خوخی ودل دا اهل کتابنا، لو يضلونكم ارمان دے جتاسو گمراہ کی، وما يضلون إلا أنفسهم، او نه گمراہ کئی دوی مگر زانون اخبل، وما يشعرون او دوی نه پویگی، با دی خبر نه پویگی چی زان لنقصان ورکی. یا اهل الكتاب، وصلا بیا زورنا ورکی دی طولت، اے کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ، ولی کفر کوئی پایتون دا اللہ، وانتم تشهدون، او حال دا دی چی تاسو پویگی یا تاسو گواہی ورکوی. خد تا پتہ دی طولو خبر نبیا ولی کفر کوئی زورنا. یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، ولی گڑوڑ کوئی حق دا باطل سرا، وتكتمون الحق، اولی پٹوی حق لرا، وانتم تعلمون، او حال دا جتاسو علم لرئی. پس علم لرئی چی دا کار ناروا دی، دا کار دا گناہ دی، او تاسو پوہی چی دا پیغمبر پا حق دی، دا قرآن پا حق دی، او تاسو تا پتہ دی چی دا حق دی دا باطل دی، ہر سر تا پتہ نبی اولی دا کار کوئی. پا دی باندی با اکتفاو کو، انشاءاللہ سبب شروع کو دا 2 اویا آیتنا، او موضوع به هم دقی جستاسو ذہن کی. اللہ رب العزت منگ پوہ کی پا قرآن باندی. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي.